دا روټۍ مونږ کټ کو وړې کو دا جایز دی او که نه؟ الجواب د رسول وسلم په حدیثونو کې او په سنت کې داسې څه طریقه نه ده راغلې خاص چې په هغه طریقې باندې به روټۍ پرې کې او کټ کې داسې طریقه نه راغلې. ها د نوڼۍ مسله راغلې جدا ده چې نوڼۍ وړه اخیسته پکار دي، خو دا چې څو حصې کې به څلور به کې که دوه به کې که پوره به دغه شانې ثابت او د هغې نه به شو کې داسې نه دي راغلي. نو خبره په دې کې څه ده؟ مجال مفتوح دی. ستا مرضي ده که څلور حصې کې او که دوه حصې کې او که درې کې، د هر چا خپله مرضي او د هر چا خپل عادت دی. د ډېرو په زړه کې به دا سوال راغلی چې دا د داسې سوال و. څه وایي تاسو؟ دا سوال چې کړی داسې سوال و، دی یو حدیث اورېدلی، هر سړی په ځان پسې مه قیاس کوئ، تا د دې مسلې پته نه چاته پته ده. یو حدیث کې دا راځي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قطع الخبز بالسکین. رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده چې ډوډۍ به په چاړه باندې نه نیمې. دې ورور سره دغه حدیث اورېدلی بیا به د چا دا مسله بیان کړي، خو امام ابن القیم رحمه الله وایي چې هذا الحديث باطل لا اصل له، دا باطل او منګړت حدیث دی، د دې څه اصل نشته. که دا وی بیا به خبره کېدې، خو دا حدیث نشته. ها بعض حدیثونه کې راځي چې دا غوښه به په چاړه نه وړه کې، خو هغه حدیث هم څه دی؟ هغه هم صحیح نه دی. نو ځکه دې ورور تپوس کړی دا دین کې جدا خوند دی، دې کې سړی نه لوځي او دا مسلې اوري، نوې نوې مسله به اوري او نوې نوې مسله به زده کوي چې کله ته د جنت په باغچو کې کښېنې. د علم د مجلس ته رسول صلی څه ویلي دي؟ د جنت باغچې، هر قسمه میوه پکې میلاوي. بعض ملګري په ډیرو کې پراته دي، بعض فیسبوک او یوټیوب ته ناست دي، بعض په بازارونو کې ګرځي، بعض په باغچو کې ګرځي، بعض د بچو سره کته بره کوي. نو بعض هغه دي چې د جنت په باغچو کې ناسي ځان له میوې شو کوي. د ځمکې اسمان فرق ته ولي نوې نوې مسله به ته یې زده کوې، او عقل جهالت به تیرو کې پراته دي. لکه د لږ څه مخکې د ورور چې تپوس وکړي دا سوال تېر شو چې احتلام سړي ته وشي نو جامې به ټولې انځي کې دغه ځای به انځي. دا څه ګوره دلیل دی چې د علم ډېر غټ کمی دی موږ سره، عوامو ته لاره بنده شوې ده. بل دا چې اکثر مولیان عوامو له اجازت نه ورکوي د سوال. هلته زموږ د ملکونو خو دغه طریقه ده، درس ختم شو بس په دغه دروازه وځه، تپوسونه به ډېر نه کوي. بلکې بعض وایي دا ډېر تپوسونه کول. او ځکه زموږ یو ملګری د هغه ما ته قصه کوله، په کراچۍ کې یو عالم سره درس ختم کوم، ما دې تپوس وکړو، ما چې مولانا صاحب زه یو تپوس کوم چې وکړه، اردو وي هغه مولا، وی یو تپوس بیا ما چې بل وي چې بل، بیا ما ورته چې بل وي چې درې مې وکړو. نو بیا ورته ما چې مولوي صاحب دا درېم جواب کې تا دا خبره وکړه دا که داسې شي او دا داسې شي، ما ته داسې که ته وایي چې اهل حدیث خو نه یې که نه، ځکه دا تپوسونه چې کوي دا ماته وهابیان ښکاري، ځکه دوی د دین د هرې مسلې تپوس کوي. دا زموږ دپاره شرف دی الحمدلله چې موږ د دین د هرې مسلې تپوس کوو او د هرې مسلې الحمدلله جواب هم ورکوو. خپل عوام موږ داسې نه دي پرېښودي چې په هغو هم دروازه بنده کړې ده، به سوال به نه کوئ او په ځان هم دروازه بنده کړې ده چې جواب به نه ورکوئ. نه، موږ عوامو ته وایو سوال وکړه، خو د شریعت په حدودو کې دننه. الحمدلله زما یو بیان شتي د عالم نه د سوال کولو ادب، هغه آدابو په رڼا کې سوال وکړه د عالم نه، او عالم له پکار دی چې علم ورسره وي نو د هغې جواب ورکړي، که علم ورسره نه وي نو د هغې جواب دې معلوم کړي او بیا دې دغه خپل رور ته یا خور ته هغې ته جواب ووایي. الله سبحانه وتعالی موږ خپل دین باندې پوه کړي. دا یو ورور سوال کړی دی چې په دې بعضو جوماتونو کې د کرسۍ پرتې د مانځه دپاره او هغې ته مخې ته ټیبل وي، لرګی ورته مخې ته راغلی، نو وایي چې مخکې یو سوال شوی وي د هغې جواب ما اورېدلی دی چې په کرسۍ باندې ته ناست یې مسله ما که څه تېر شوي دغه کې ما تفصیلا بیان کړی، خو دا مسله پکې بیان ونه شوه چې دا سجده په دغه لرګي باندې لګول دا څنګه دي. الجواب حدیث کې دا راځي د جابر رضی الله عنه حدیث دی، امام بیهقي رحمه الله راوړی دی، ان النبي صلی الله علیه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وساده. رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو، یو کس خو لړ بیمارو،
نو په ناستې مونځ کوو نو مخې ته ځان ته بالښت ایښود نو په دې بالښت یې سجده لګوله رسول صلی الله علیه وسلم چې دا بالښت واغوسته فاخذ فرمى بیا هغه خوا ګزار کړو هغه یې لرګی راواغېستو لرګی مخې ته کېښود رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه لرګی راواغوستو فرمى بیا هغه ته ګزار کړو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم صلي على الارض سجده لګوه په ځمکه باندې ان استطعت که دې طاقت رسي والا فاومئهما نبی سی چلو کا که طاقت تینر چنی سی چلو کا اشارتن اشاره د ایما دي ته وي چې ټیټېږه ابه او رسول سم دا وي چې سجدي ته ټیټېده د رکوع نه بلک زیات ټیټېږي د دینه ثابت شو چې دغه کرسي د کوم سره چې دا ټیبل لګېدلې لرګي لګېدلې د صحیح نه دي په دې باندې به سجده نه لګي اوس دا اوس مثال کې زنه شم لکه دې سي دا ټیبل له او زه سجده لګوم په دې باندې تندې ولګوم او زما طاقت شته چې دینه زیات ټیټ شم دا خو لکه ما خپل پوره طاقت استعمال نه کوو کنه منځ کې زه ودرېدم او بلکې هغه کومې کرسي جوړې شوي دي هغه ما لیدلي تاسو هم لیدلي د هغې د سجدې د ځای ښه کافي راوچتي لکه د کرسي د کوم لاس چې کوم سړی لاس یې سجدي د دې نه هغه ګوره اوچتي چې لکه دې سړي ته سر ټیټولو کې څه اسانتیا وي بس داسې معمولي کېږي په دغه باندې په دغه لرګي باندې وایي سجده وشوه نو دا غیر شرعي طریقه ده والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې وینې وتو سره اودس ماتېږي او که نه دا مسله خو ما تفصیلا بیان کړې ده د مشکات په درس کې او د بلوغ المرام په درس کې راجح خبره دا ده چې د وینې وتو سره اودس نه ماتېږي که دا ډېری که دا لږی که دا د رګ نه وځي که دا د ټیسټ لپاره ډاکټر اخلي او که دا هر قسمه خو د دې سره اودس نه ماتېږي الا هغه وینه چې پرې دوو لارو باندې وځي هغه د دوو لارو مسله ده لکه بعض کسان دا وایي کم خلک چې وایي چې وینه ورته سره اودس ماتېږي وایي په زنانه باندې چې دا وینه راشي د دې سره اودس ماتېږي لکه خصوصا هغه زنانه چې هغو ته بیماري داسې یو خو د میاشتې دا بیماري ده او بل کوم بیماري ده استحاضې ده هغه چې د رګ وینه د رګ هغه د بچیداني نه راوځي هغه د رګ نه راوځي نو دې څنګه اودس ماتېږي نو جواب دا دی چې د هغې د وینه دا په هغه طرف راووته چې دغه دوو لارو کې یو لار ده د هغې سره اودس ماتېږي نور بدن نه که وینه وځي نو د دې سره اودس نه ماتېږي دنیا صحابه کرامو نه دا فتوی لکه نقل شوي دي عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس ابن ابي اوفا جابر ابو هريره عائشه رضي الله عنهم اجمعين دي ټولو نه دا خبره نقل او دا د عام صحابه کرامو او تابعینو طریقه ده او امام بخاري چې روایت راوړی جابر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم جنگ له تلو او په هغې کې یو سړی په غشو باندې ولګېدو وینه ترې بهېده فرکع وسجد ومضى في صلاته سجده یې هم وکړه رکوع یې هم وکړه او مونځ یې خپل څه کړو پوره کړو رسول صلی الله علیه وسلم ورته دا ونیوي چې ستا دا اودس څه دی دا مات شوی دی او چې دې باره کې یو حدیث دو پیش کوي چې وینې ورته سره اودس ماتېږي سره د هغه کمزوري دی الحمدلله ما د هغې تفصیلي کمزورتیا هغه په هغه درسونو کې بیان کړې ده خو حاصل دا شو چې چا نه وینه وځي بغیر د دوو لارو نه بل ځای نه وینه ووته نه د هغې سره اودس نه ماتېږي او غوره دا دی چې اودس وکړي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې د جمعې په شپه باندې سترګې تورول د سنت طریقه ده ای دا شتي او که نه زموږ په دې علاقو کې خو دا بعض چې ویني ته به یې چې د رانجو ټرک یې پکې اړولی او دغې له زور وکړی نور سنت پاتې وي رسول صلی الله علیه وسلم مونځ څنګه کوو د دې سره کار نشته رسول صلی الله علیه وسلم توحید څنګه بیان کړی د دې سره کار نشته رسول صلی الله علیه وسلم د زکات مسلې کار یې نشته رسول صلی الله علیه وسلم عقیده د دې سره کار نشته د رسول صلی الله علیه وسلم منهج د دې سره کار نشته خو جي د جمعې په شپه باندې دغه لګول رانجه لګول دا جي سنت طریقه ده دا چې د پاسته پاسته سنت ډېر خوښ یو دې له زور ورکړي د بعض وایي د رسول صلی الله علیه وسلم حلوا ډېره خوښه وه هغې له به زور ورکړي لوښی سټل دا بس خو ثابت دي خو لکه دا بس له زور ورکوي دا چې د ښه خبر رایاده کړه چې دا بس دقې سنت رسول صلی الله علیه وسلم به وایي لوښی څه پاکوم او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خوراک مه پرېږدي په کمیو کې برکت دا صحیح خبره دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابته خو صرف دغه پاتې ده نور غټې غټې طریقې دي د هغې ولې انکار کوي په هغې کې بیا مذهبونه جوړی شي بنیادي مسله د توحید ده هغې ته غوږ نه ایږدي بنیادي مسله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري په هر کار کې هغې ته غوږ نه ایږدي
نو دا بعض خبرې به راټینګې کړي. یو بګې دا ده، دا بې سنده خبره د رسول صلی الله علیه وسلم نه د سره نه دي ثابت چې هغه دا ویل چې د جمعې په شپه باندې سترګې تور. ها د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې سترګې تورولو اجازه د رسول صلی الله علیه وسلم ورکړې، د دې سره نظر تیزیږي، د دې سره سترګې پاکي، خدای دې پرې ورځ نه خاص کړي. نو سړي هغه وخت کې سړو له پکار چې رانجه ولګي چې کله هغوی ته ضرورت وي، بغیر ضرورت سړو له نه پکار چې رانجه ولګي. زنانې که لګي بغیر ضرورت هم هغو ښایسته پاره لګي، په دې سره هغو ښایسته ښکاري، خو سړو له نه پکار چې عامو اوقاتو کې رانجه ولګي، په مخه دا ډوبې سترګې تورې کړي نه دم خوند نه کوي. هسې سترګې د سړي خوږېږي، نظر یې کمزوری دی، عمر یې زیات شوی دی، د سترګو نه یې اوښکې ځي، څه دوړه پکې تلي، لګوه هېڅ خبره نه. خو دې نه داسې داسې سنت دی چې جمعې په شپه سنت دي، دا نه یې ثابت. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی په منځه ولاړي او مخې ته یې سوتره نه ایښودي، نو په څومره فاصله کې د ده مخې ته موږ تېرېدی شو؟ الجواب، اول خو دا خبره یې د ساتي چې د ابو جهیم رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. که دې سړي ته د ګناه پته وي دا کم چې د مونځ کوونکي مخې ته تېرېږي، نو دی به 40 کاله ولاړ وی. بل حدیث کې ورسره کلونه راغلي، 40 کاله به دې انتظار کړی خو نه به وړی. و چې 40 کاله انتظار کړي خو عذاب یې سخت دی که نه. اوس یو سړي سوتره کې خو د خبره واضحه ده، سوترې نه خوا وړه، سوتره کې دننه خو نشي وړی، سوتره کې دننه د ده او د سوترې په منځ کې خو نشي وړی، خو دغه ګناه د رسول صلی الله علیه وسلم ووایي او دا سړی به یې منع کوي. خو اوس یو سړي سوتره نه دی ایښودی، نو اوس خو داسې هم نشي کولی چې دا مخامخ چې څومره جومات خالي دی دا ټول د ده شو. لکه اوس یو سړی هغه دیوال سره ولاړ دی، آخري دیوال سره مخې ته سوتره نشته، د دې محراب سره به یې زه هم نشم تېرېدی خوا، ځکه چې به یې سړی ولاړ دی. نه، دا ټول حق خو ده نه دی، د ده حق هغه د کوم ځای پورې دی؟ هغه د سجدې دریځې پورې دی. بعض علما وایي دې کې شریعت څه نه دي، خو عرف ته دا مسله راځي. د عرف ته یعنې خلک چې کوم دغه ځای ګڼي چې دا به یې د ده دی، او کوم ځای چې د ده رسي چې سړی پکې سوچي که هغه هم دقه دی د سجدې دریځې پورې، کوم ځای باندې چې د تندی یې لګي، د دې نه خوا دی څه کوي؟ ښه بعض علما دا وایي چې 3 سنګرې، د 3 سنګرې چې حساب کې نو او دا 3 چې حساب کې هم دغه سجدې دریځې ته رسي. بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کړې ده چې کله څوک تېرېږي په مانځه کې نو لاس به ورته داسې نیسي. اوس که د دې لاس نه اخوا تېرېږي سره به څه کوو؟ به تېرېږي، اجازت شو هغه ته. د دقه لاس چې داسې د ونیسي دا کومه دی کې چې دا منځنۍ ګوته ده اوږده بلکل د دې لاندې وګوره دقه ځای د تندي ځای د سجده پرې لګوي، ځکه شریعت داسې چې لاس مخې ته هم په دغه ځای کې د سجده لګي. نو د دې نه اخوا تېرېده څه دي هغه جایز دي چې سوتره نه وي. والله اعلم. ضرور وایي چې